دا راته اسمت صاحب چې تاسو پوره عمر لکه فار ایگزامپل تاسو به د فن ته 30 کاله 40 کاله به کړي که نه خو یو عدنان راغی عدنان پرون بس یو ټریک وکړو د دې پالې بیتې نه پوهېږي خو بهرحال یو ټریک یې وکړو بس هټ شو دی اوس راج کوي خلک هم بس دی دغه کوي نو هلته تاسو څه وایئ چېرې یو سړي دومره عمر د فن ته ورکړه بیا آډینس یا د ولسي هغه ډیمانډ چې کوم دی نو عدنان دی نو په دې ستاسو نظریه څه دی یا نظر څه دی؟ او بالکل اکثر عدنان صاحب مخې ته داسې خبرې راځي خو زه به وایم چې لکه یو مشهورېدل نه دي لکه چې مشهور خو بلا سیزونه به په ټلویزیون خلک وګوري خوښ وي خو زه وایم چې یو کوالټي پکار ده یو کوالټي پکار ده او چې دا کم ملګري واقعي خبره د هغې په میوزک باندې نه پوهېږي او یو سندره یې هیټ شي او داسې هیټ شي چې دنیا یې واوري نو هغه خوشقسمتي دا ده چې چکه خو یې ولګېده خو دلته زده کړه اوس پکار ده نو بیا به تا ډېر هنرمندان داسې کتلي وي چې همغه یو سندرې سندرغاړی شي بیا شاته هېڅ هم نه وي نه نورې سندرې راځي نه خلک نور سندرې خوښوي نو چې په دې کې ګوره زمونږ ډېر هنرمندان زمونږ نه بعد راووته لکه زبیر نواز به یاد یو نوی سندرغاړی خو ګوره خواري محنت کوي چې خلک یې موسیقي خوښوي دغه شان نور هلکان دي ډېر دي که نه خو ډېر هلکان داسې پاتې شو چې هغې یو دوباره خواري بیا نه کوي دوباره خواري نه کوي مطلب یو سندرې په وجې هغه غواړي چې یاره بس پوره د ګټه وټه په دې سندرې پوره کړي دا هر څه چې کوم دي بالکل او داسې ټیک ده یو سندره به دی یو 15-16 کاله پې تېر کړي چې ډېره سندره هیټ شي نو 15-16 کال خو بیا خلک خو د ده نه نور هم ډیمانډ کوي چې دی به اوس مونږ ته څه ووایي نو بس بیا که نوی بل څوک راغی نو بیا خلک هغه پرېږدي دې پسې بیا سلیمه پسې شي صحیح